د پزړ کې هر قسم خواهش وي او پزړ کې د هر قسم مقصد وي، لیکن هغه پوره کیږي نه. غواړي چې د خواهش پوره سي، غواړي چې د مقصد پوره سي، نو یو داسې وظیفه، یو داسې ذکر چې دغه په کولو سره ان شاء الله العزیز هغه خواهش به هم پوره سي او مقصد به هم تر سره پورې ورسیږي. نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخ ته در سره شیر کړئ چې عام مسلمانانو ته ورسیږي، هغه پر دې باندې عمل وکړي، د هغوی مشکل الله حل کړي. د ماښام د لمانځه بعده هره ورځ د ماښام د لمانځه بعده پر هغه باندې کښېنه، د قرآن یو سورت دی هغه ووایه، سورة الواقعه. سورة الواقعه یو داسې سورت دی چې په حدیث شریف کې راځي چې کوم څوک سورة الواقعه وایي، تلاوت کوي، الله به په ژوند کې دی د چا محتاج نه کړي. الله به هېڅکله دی په ژوند کې د چا محتاج نه کړي. او صحابو په دې باندې عمل کړی او صحابو د دې نه ګټې اخیستې، د دې نه ګټې پورته کړي چې کوم څوک سورة الواقعه تلاوت کوي. خو په شروع کې هم د سورة الواقعه ویل څخه مخکې 10 واره درود شریف او په اخره کې هم 10 واره درود شریف، او دا په یوازې کښېنه، تنها کښېنه، د الله په حضور کې او په اخلاص باندې الله ته وژړه، دعا وکړه چې کم حاجت دی وي، چې کم مشکل دی وي، الله رب العزت به دغه مشکل او د حاجت درته حل کړي. نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخ ته در سره شیر کړئ.